آیا کله دې فکر کړی که یوه ورځ لمر ورک شي، نه تندر نه طوفان، یوازې لمر ناڅاپي له منځه لاړ شي، څه به پېښ شي؟ که لمر همدا اوس ورک شي، موږ به لا هم د هغه له رڼا څخه 8 دقیقې او 20 ثانیې ګټه واخلو. ولې؟ ځکه د لمر رڼا تر ځمکې د رسېدو لپاره همدومره وخت نیسي. خو وروسته له دې په یوه شیبه کې هر څه تیاره کېږي. سپوږمۍ هم نوره نه ښکارېږي، ځکه هغه خپله رڼا له لمره اخلي. ځمکه چې د لمر پر شاوخوا څرخي، ناڅاپه به خپل مرکز له لاسه ورکړي. سیارې به یو له بله جلا شي او ټول نظام به ګډوډ شي. هغوی د کهکشانونو ناڅرګند لور ته حرکت کوي. یوازې یو ساعت وروسته د ځمکې تودوخه -8 درجې راټیټېږي. نباتات له منځه ځي، اکسیجن کمیږي. یوه ورځ وروسته حرارت -20 ته رسیږي. غلجات، میوې، حاصل هیڅ نه پاتې کېږي. په 3 ورځو کې انټرنیټ او برېښنا هم بندېږي، ځکه چې مصنوعي سپوږمکۍ نورې نشي چارج کېدای چې انرژي له لمره واخلي. د یخنۍ له امله خلک مري، خو شتمن کسان ځان ته ژورې زیرزمینۍ جوړوي. هلته ژوند کېدای شي ممکن وي، ځکه چې د ځمکې هسته لا هم ګرمه ده. په یوه میاشت کې حرارت دومره راټیټېږي چې ژوند نه پاتې کېږي. یوازې د سمندر په ژورو کې مخلوقات ژوندي دي. هلته د ځمکې له هستې تودوخه جذبېږي. په یوه کال کې تودوخه -80 درجو ته رسیږي. ټوله ځمکه د یخ پر ډبره بدلیږي. هیڅ ژوند به شتون ونه لري. او د 1100 کلونو له تېرېدلو وروسته د ځمکې تودوخه -120 درجو ته رسیږي. ځمکه د کهکشان په لور حرکت کوي او ښایي په پای کې یوه لویه اسماني ډبره ورباندې ولګېږي، او دا به د انسانیت ژوند او ځمکې پای وي.